السلام علیکم محترم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ اوسئ. نن مې تاسو ته یو بل د پیسو ګټلو اپلیکیشن راوړی دی، کوم چې ډېر اسانه کار لري او په ډېره اسانۍ سره پیسې ورکوي. نو زه په دغه ویډیو کې تاسو ته د دغه اپلیکیشن په اړه معلومات درکوم، څنګه دې کې اکاونټ جوړ کړو او په دې کې څنګه پیسې وګټو. نو دغه اپلیکیشن تاسو کتلی شئ، نوم یې دی کیش اپ. نو دغه اپلیکیشن تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کولی شئ، خو د دې لینک به ما په ډسکرپشن کې اچولی، له هغه ځای څخه یې په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. بل لازمي ده چې تاسو باید د لینک څخه یې ډاونلوډ کړئ، ځکه چې تاسو نه بیا هلته ریفرل کوډ غواړي. هغه که تاسو د ډایرکټ د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ نو بیا تاسو سره ریفرل کوډ نه وي، یعنې بل ریفرل کوډ بیا نه قبلوي. نو تاسو باید دغه اپلیکیشن د لینک څخه ډاونلوډ کړئ او بیا همغه ریفرل کوډ ورکړئ. نو دغه اپلیکیشن ما د اول نه انسټال کړی دی، اوس راځم خلاصوم یې او په دې کې د اکاونټ جوړولو او د کار کولو طریقه تاسو ته ښایم. نو ټول اول زه په اوپن باندې کلیک کوم، دغه پروګرام یعنې اپلیکیشن خلاصوم. کله مو چې دا خلاص کړ تاسو به دغه شانې صفحه راشي. نو دغه ځای کې تاسو نه ریفرل کوډ غواړي. کله چې تاسو ریفرل کوډ ورکوئ نو تاسو ته 20 کوینټ په دې باندې درکوي. نو زه راځم یو ریفرل کوډ ورکوم. تاسو باید دغه ځای کې دغه ریفرل کوډ ورکوئ، کوم چې تاسو په سکرین باندې اوس وینئ. نو دغه ریفرل کوډ به ورکوئ او ما به په ډسکرپشن کې هم اچولی وي، د واتساپ ګروپ کې هم ترلاسه کولی شئ. نو تاسو به دغه ریفرل کوډ ورکوئ، تاسو ته به کوینز درکړي. زه راځم اوس دغه ځای کې یو ریفرل کوډ ورکوم، کوم کس چې ما ته انوایټ کړی دی د هغه کس ریفرل کوډ ورکوم په دغه ځای کې. نو تاسو به دغه ریفرل کوډ نه ورکوئ، هغه پاس چې کوم یو تاسو ته ریفرل کوډ ښکاري دغه کرښه ترې تاو شي ده، نو تاسو به دغه ریفرل کوډ ورکوئ. له هغې وروسته به په سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سټارټ باندې کلیک وکړو نو دغه اپلیکیشن به بالکل فعال شي او تاسو ته به 10 کوینز درکړي. نو کله چې تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو به په لومړي سر کې دغه ریفرل کوډ چې ورکړئ نو تاسو به 10 کوینز درکړي. نو تاسو کتلی شئ د دې وروسته دغه ځای کې دغه چیک ان ټاسک، نو دا تاسو ته هره ورځ ټاسک درکوي. په دې کې تاسو ته 20 کوینز درکوي. نو هره ورځ تاسو دغه 20 کوینز له دغه ځای څخه جمع کولی شئ. نو په دغه ځای به کلیک وکړئ، بیا به راشئ په یس باندې به کلیک وکړئ. نو دغه کوینز به تاسو ته جمع شي. نو اوس تاسو کتلی شئ دغه کوینز ما ته جمع شول، نو زما کوینز 50 ته وختل. د دې وروسته په دې کې نور د کار کولو طریقې هم شته. تاسو دغه ځای نه کتلی شئ دغه پروګرامونه تاسو که ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته په دې باندې کوینز درکوي، او دغه په ویډیو کتلو باندې هم تاسو ته کوینز درکوي، یعنې یو ایډز به ګورئ، له هغې وروسته تاسو ته کوینز درکوي. دغه ټول ځایونه چې تاسو ګورئ په دې کې تاسو بېلابېل کار کولی شئ. د دې وروسته راځم انوایټ ته. په دغه اپلیکیشن کې دغه انوایټ ډېر مهم دی. تاسو که چېرته دغه پروګرام ته یا اپلیکیشن ته کوم څوک انوایټ کوئ نو هغه به تاسو ته د هغې په سر باندې تاسو ته 100 کوینز درکول کېږي او د خپل ریفرل کوډ به ورکوئ. یعنې اوس دغه ځای کې زما ریفرل کوډ دی، تاسو یې کتلی شئ، او دغه ریفرل کوډ باندې 100 کوینز ورکوي. نو دا به تاسو انوایټ کوئ، تاسو ته خپل ریفرل کوډ دغه ځای کې درکوي. نو تاسو به دا انوایټ کوئ نو تاسو ته په دې باندې 100 کوینز درکوي. او د پیسو ایستلو طریقه څومره حد دی نو دا زه تاسو ته دغه ځای ښایم. په یو څه به راشئ، دغه ځای کې تاسو کتلی شئ نو له دې څخه تاسو $15 ډایرکټ پایپال ته لیږلی شئ، 10 ترې هم لیږلی شئ او 20 او 50 ترې هم لیږلی شئ. خو دا څومره تاسو باید 15,000 کوینز چې کله برابر کړو نو دا له $15 سره مساوي دي. نو تاسو به بیا 15,000 کوینز چې تاسو ته کله برابر شول نو دا $15 کېږي. نو بیا تاسو ډایرکټ لیږلی شئ له دې څخه پایپال ته. 10,000 چې کله برابر کړئ نو بیا به تاسو $10 لیږلی شئ، او که 20,000 برابر کړئ نو 20 لیږلی شئ، او که 50,000 کوینز برابر کړئ نو تاسو بیا له دې څخه $50 لیږلی شئ. تاسو په دغه ځای کې کتلی شئ، تاسو ته دغه ځای کې لیکلي هم دي. نو هر کله چې تاسو په دې کې دومره کوینز پوره کړل نو بیا ترې وډرا کولی شئ، یعنې 15,000 کوینز $15 کېږي. نو دا باید تاسو پوره کړئ او له هغې څخه وروسته به تاسو خپل پایپال اکاونټ ته لیږئ. نو دا به د کیش اپ د فالولو او په هغې کې د کار کولو طریقه. په راتلونکي کې به زه تاسو ته انشاءالله له دې څخه د پیسو ایستلو ثبوت هم وښایم، یعنې چې له دې څخه څه وخت وډرا کوم نو د هغې په اړه به هم تاسو ته معلومات درکړم. تر بلې ویډیو د الله په امان.